وزیرستان ته د حقاني سفر او د داوړ غبرګون. د پاکستان خاموشي د ډالري جګړې اصلیت افشا کړل. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر او د وزیرستان سیاستوال محسن داوړ وزیرستان ته د طالبانو د رهبرۍ غړي انس حقاني وروستي سفر ته په غبرګون کې چې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دغه سفر د هغوی د تاسیس او شتمنیو ترمنځ د درواغو موجود طرزونه افشا کړل. نوموړي وړاندې لیکلي د هغوی د اصلي ریښې په اړه د اصلي جریان جنایي بې تفاوتي ښيي چې هیڅ پاکستاني هم په ډالرو د هغوی د وینو پلورلو پر وړاندې اعتراض ونه کړ. بل خوا د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال وایي د ادارو ښځینه کارکوونکي مو له دندو ګوښه کړي نه دي، بلکې هغوی مې په کور کېنولي دي، خو معاشونه ورته ورکوو. نوموړي د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي سره کتنه کې ویلي، طالبانو تر واکمنېدو وروسته ښځو ته ټول حقونه ورکړلي دي. په بدو کې د ښځو ورکول منع شوي، میراث حق ورته اخیستل شوی او په خبره د نکاح مخنیوی هم شوی، یعنی د جبر نکاح. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کړي خبرونه.